بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دا پښتنه کړي دا چې یو تن چې دا غسر مال د نصاب موافق وي بلکې د نصاب نه سیوای خو چاته په مزاربت باندې ور کړی وي یا چاته په قرض باندې ور کړی وي یا چاته په شرکت باندې حواله کړی وي د وصیه په ورځو کې د مال حاصل نشي هغه مزاربت کې چې پیسې بندي دي هغه راوځي او کوم چاته چې په قرض باندې ورکړي دي هغه سرشته نه هغه ورکوي نه نو دغه سړی په باره کې قرباني واجب ده وکنه یعنی نصاب یا د نصاب نه زائد مال لري خو دغه مال د لاس ته په دغه ورځو کې نشي راتللی د بل چا سره بند یا څوک ورکوي نه په د باندې قرباني واجب ده او کنه دی واجب د دې په باره کې فقهای کرام فرمایي بهتره خبره ده چې د په قرض باندې پیسې راواخلي کچرته په قرض باندې روانه غستلې او د لاس ته په دغه ورځو کې دا کومي پیسې چې بند دي لاس ته را نغللې دغه سړی باندې وجوب د وصیه نشتا د دې د پاره د هندي پنځم جلد 292 نمبر صفحه کې عبارت دارنګ لیکل دا وکذا لو کان له مال غائب لا يصل الیه فی ایامه نو دغه سړی باندې وجوب د وصیه نشتا دویمه دا پښتنه کړي دا یو سړی باوجود د دې خبرې چې په د باندې وصیه واجب نه ده یعنی مالدار نه ده د نصاب په مقدار باندې پیسې نه لري د خپل پلار ته چې وفات شوی دا یا یو بل رشتہ دار ته چې وفات ته قرباني کوي قرباني صحیح ده کنه دی صحیح جواب دا دی چې ایصال ثواب د خپل مردگانو د پاره ک عبادت بدنی سره ثواب وربخي او مالی سره دا صحیح ده خکار ده لیکن فقهای کرام فرمایي بیزایا د خپل ځان باندې قرضې نه راړوي چې بیا د شرمندګۍ ذریعہ وګرځيږي بل فرض او تقدیر کچرته دغه سړی چې غریب دی او مالدار نه دی د نصاب په مقدار باندې پیسې نه لري خپل مړی ته وصیه وکړه وصیه سید هیڅ فرق پکې نه راځي ثواب دغه مړی ته ورسیږي دلیل داغه د پاره د خانیه دریم جلد 352 نمبر صفحه عبارت ته ولو ضحى عن ميت من مال نفسه بغیر امر المیت جازا دریمه پختنه دا کړی دا یو تند دا غسر د نصاب په مقدار باندې پیسې نشتا نقد پیسې نه لري لیکن دغه سړی باغونه دي او دارنګي فصلونه دي زمکې دي داغي آمدنی راضی آمدنی خډیره ده خو نقد پیسې نه لري په دې سړی باندې قرباني واجب دی او کنه دی واجب فقهای کرام فرمایي کچرته یو سړی د خپل زمکونه آمدنی د یو کال په مقدار د آل او عیال د پاره پوره کیدله نو دغه سړی چې نقد پیسې نه لري په د باندې وجوب د وصیه د قرباني شتا او که د پټي او د باغونو حاصل دوره مقدار باندې و چې د یو کال د آل او عیال گزاره ور باندې نه کیدله نو بیا پم دغه مسلمان باندې قرباني هم واجب نه ده دلیل د دې د پاره دا عبارت ته فقهای کرامو ده ولو کان له ارض يدخل عليه منها قوه السنه فعليه الاضحيه حيث كانت القوه يكفيه ويكفي عياله وان كان لا يكفيه فهو معسر دغه عبارت تکمله د بحر رائق اتم جلد 319 نمبر صفحه کې لیکل دی یعنی که د یو کال حاصل د لاس ته راتلو د او د آل او عیال د پاره کافی وو وجوب د وصیه ور باندې شتا کنه کافی کېدل وجوب د وصیه ور باندې نشتا اگر چې د جیداد آمدنی د فصلونو او د میوجاتو د یو کال په مقدار باندې نه دی داغه نه کم دی خو بیا هم دغه مسلمان باندې وجوب د وصیه نشتا